بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو نن یو داسې موضوع در سره څیړم چې زموږ په ادب کې خو شته، خو هر لوستونکی نه دی په خبر. هغه هر رنګ سې دی هغه ویل کېږي وایي رحمان بابا صوفي شاعر، صوفي څخه مراد تصوف والا ښه. بیا د رحمان بابا په تصوف کې کوم رنګ نو د تصوف کومې لارې پکې لټول سوي وي. نو د تصوف دوې نظریې دي په دنیا کې، یوه د وحدت الوجود ده، یوه د وحدت الشهود ده. د وحدت الوجود والا وایي چې د هر شي اثر یا هر شی چې دی هغه د الله تعالی دی یا الله تعالی دی ښه. چې چرت پر وی نو هغه همه اوست یعنی هر شی دی. او یو د وحدت الشهود نظریه ده، دا لږ ګرانه ده. دا بیا څه وایي همه ذل اوست، هر څه د الله تعالی سایه ده. یعنی تاسو چرت پر ووایي دا شی له چی شی جوړ سوی دی، هغه له چی شی جوړ سوی دی، له کومه ځای دی، چا جوړ کړي، چا په الله تعالی ته به رسېږي ښه. نو یو دا نظریه والا دی، یو دا وایي بس دا شی چې دی ډایرکټ الله تعالی تخلیق دی، بس دا دی ښه. په هر شي کې الله تعالی ویني. ځکه خوشحال بابا وایي په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایي نه ناپدید سو. هر ځای په هر شي کې الله تعالی وینم، لیکن ناپدید دی، لیدل کېږي هم نه، پیدا کېږي هر ځای، لیدل کېږي نه. دا د الله تعالی د تصوف له لارې صفت دی. نو دا د خوشحال بابا شعر دی. حمزه بابا پوره کتاب لیکلی دی د خوشحال یو شعر. رحمان بابا په اړه ویل کېږي چې دا د مینې شاعر و، د مجازي مینې شاعر و. ځینې خلک وایي چې رحمان بابا شاعر انسانیت و، د انسانانو د ښېګړې دپاره یې شعرونه جوړ کړي وو، او په دې کې شک هم نشته. د اوله نظریه چې د مینې شاعر په دې کې هم شک نشته ښه. نو د مینې شاعر دی، د نجونو ذکر یې کړی دی، د خوبانو ذکر یې کړی دی، د ښایست ذکر یې کړی دی. نو داسې به نشي ویلی چې د رحمان بابا په شاعري کې مینه سته نه سته ښه. بیا د رحمان بابا په اړه ډېر خلک دا وایي چې دا سره صوفي شاعر. صوفیان هغه خلکو ته ویل کېږي صوفي د ژیرې والا صوفي نه، د تصوف والا. تصوف و چیش ته وایي هغه علم، هغه پوهنه چې ته د انسان په طور د الله تعالی هر تخلیق و پزنې، د الله تعالی هر حیثیت د خالق غتا ته معلوم سي چې یاره دا خو ګرد دی، دا خو ګرد دی کی، دا خو ګرد شان دی. تاسو موږ خو یو شی نسته، دغه صوفي وایي ښه. بیا دې څه وایي زه دنیا نه کوم، دا خو پاتېږي، دا خو یو معنا نه لري. دا صوفیان، د صوفیانو نظر بیا دا وي هغه د دنیا او مافیها مینه نه کوي. نو په دغه حال باندې چې سړی رحمان بابا وایي بیا دا شعرونه هم پکې شته، یعنی د ده په شعرونو کې تصوف هم شته. رحمان بابا د انسانیت د تصوف خبره چا کوله، خو نشه کوتله انسانیت کوي ښه. د مینې خبره کوله، په بیني کې هم د یو مقام خبره کوي، هغه هم انسانیت دی ښه. زه رحمان چې زه عاشق یم، سروکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داود زایم نه مومند. خلیل داود زای مومند د پېښور د ښار خاص آبادي ده ښه. ویل کېږي چې دا کله دلته رالو نو بیا یې د دلازاک ملازاک سره وشړل، بازار دوی جې ونیو. دا د تاریخ لارې د تاریخ کوڅه د رحمان بابا قبیله شي. دی وایي زه دون په عشق کې تللی یم، زیاته نه خلیل څه کوم، داود زای څه کوم، مومند څه کوم. دا د تصوف خبرې دي. صوفیان چې عشق ته ورسېږي انتها ته په الله تعالی دومره مین سي، هغه ته دنیا ګرده دونې کښنی معلومیږي. نو بیا په هغه کې خلیل و داود زای څه معنا لري؟ یعنی هغه دومره لوړ سي چې دا کائنات خو ګرد زما دی، دا خو ګرد زما دپاره جوړ سوی. بیا د پېښور خبره نه کوي، بیا د بوري خبره نه کوي چې به زه کاکړ یم. نه بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی، مولانا جامی که درین را فلا بن فلا چیز نیست. دلته که عاشقي کوي بیا د پلانا زوی یم، دا نه چلیږي. قومونه او نسلونه په عاشقۍ کې نه چلیږي ښه. چې په مینه کې مجنون غوندې صادق وي، رحمان وایي په هغو خلکو سلام. مجنون غوندې صادق سړی غواړي، صفا مینه غواړي ښه. نو موږ به طور شاعر رحمان بابا، شاعر انسانیت، شاعر پند و نصیحت، شاعر تصوف یا شاعر صوفي شاعر مینه ټول لټولی شو. انکار نسو کولی. څېړنه به پر دا کوو چې د کومه خوا ډېره ده، نو د اخلاقو د پند و نصیحت او د انسانیت خوا یې ډېره ده. ځکه ډېرو خلکو دته شاعر انسانیت ویلي، ځکه ډېر شعرونه د داسې راوړي دي. مثلا هېڅ حاجت د هنر نشو و نصیب ته، غذا وسوه که مومند که داود زایم. هنر چې د سړي زده وي
یا و نصیب د سړي برابر وي بیا هنر سړی څه کوي بخت د سړي ډېر برابر وي هغه داسې هنر هم نه غواړي نو دی وایي زه که خلیل یم که داودزی یم زه یې څه کوم دا یې زه خلیل دا یې زه داودزی دا یې زه کاکړ زما بخت دونې برابر دی چې زه نه په کاکړ کریاب یم نه په خلیل کریاب یم نه په داودزي کریاب زه چې کوم شي ته لاس واچوم ما خدای را دوه کړي درې کړي زما کار په برابرېږي نو زه خو برابر سوم دا ډېرې لوړې خبرې دي د عام سوچ خبرې نه دي په دا کې مجازي مې نه لیلا نه ده یاده کړې بل شی دي له بلې خوا غږېږي دا شان چې په شاعر کې راشي بیا ورته ته دا ویلی شي چې یاره رحمان بابا هم دا خبرې کړي دي ښه ویل کېږي چې د دمې کګان ډېر نیکان خلک وو نو دوی وایي د نوح زویه هم د نیک نیکه لمسی و د نوح علیه السلام زویان ښیي د نوح زویه هم د نیک نیکه لمسی و ګڼه زه هم د یو نیک نیکه لمسی یم زما نیکه لا ښه سړی و هغه د نوح علیه السلام اولادش دا موږ یو دا ګډ موږ نیکه څوک و د نوح علیه السلام د لمسیانو نو خو آدم علیه السلام نو خو نبي و نو دوی وایي چې دا ډېر ښه سړی دا ډیر نیک سړی ښه موږ وایي په محنت په مشقت ملا ماته ښه د رحمان بابای نه حرامه همیانۍ د چا تر ملا همیانۍ هغه بټوه نه په ملا پورې تړل کېږي اجان یې تړي پیسې پکې اچي شی پکې هلته خو جیب نه یې لکې په کالوی باندې ښه کالي هم نه دوه دسماله وي یو به د لوړ اچولی یو به د لاندې لنګ په ول بیا دا زموږ خلک چې پیسې کېچي دغه همیانۍ وایي نو رحمان بابا وایي په محنت د ملا ماته سي پټه دې ماته سي دا ډېره معنا لري نه تر هغه سړي چې د حرامو پیسې خوري د حرامو همیانۍ تر ملا تړلي هغه شی څه کوي محنت کې ته خوش سوی هم یوه خبره نه ده ملا دې ماته سوم څونې تلقین دی نو شاعر انسانیت څو که نه سو هغه لوړه خبر سوه مینه نسته پکې ښه ړوند بهتر دی چې څه نه ویني په سترګو نه چې سترګې په پردي حرام شي وا پردي حرام ته چې د وکتل سترګې دې پر خلاص وې تر دغه هغه ړوند ښه دی چې یو شی دی مثال مطلب یې څه دی مطلب دا دی چې انسانان باید مششي ته وګوري انسانان باید مششي ته ترجیح ورکړي دا ګورې د نصیحت خوا دا ګورې د تصوف هغه لوړه خوا په آرامو کې سره راځي نه او کوم سړی چې د دنیا مینه کوي هغه نو بیا حرام او حلال کې ډېر چورت نه وایي نو دا خلک صوفیان دي دا په دا شیانو کې چورت نه وایي چې دا دنیا څه معنا لري مجنون ته چا ویلی ول ټینګ یې نیولی د لمانځه تر مخ تر سو سړي ټینګ ونیول ته ما نه وینې زه په لمانځه ولاړ یم اوس دوستي زما تر مخ تر سو ورشه ته په لمانځه ولاړ یې ما نه یم دلی څنګه نه یم دلی دلته ولاړم ته خدای ته په لمانځه ولاړ یې زه دې ولیدم خود مې ولیدې ول زما په لیلا کې چورت بند و ته مو والله کلدلی مینه ودخته وایي ځکه خو رحمان بابا وایي ته خدای ته ولاړ یې ما وینې اوس مینه دې ستا روانه کړې دا نه ده مینه په ځان کې لږ بدلون راوله مینه خو ما کړې توره لیلا مې یادېږي والله کوم تللی اوس ماما اوس ته چشره روان ا د مېړه خر ورکو بیا تر سترګو لاره غونډې به خر کېږي اشکان دارنګي ښه نو رحمان بابا دا خبرې کم خوراک سړی نږدې سي فرشتو ته د پیروشان یو تعلیم وایي وراسته ښه پیروشان زموږ یو ډېر ستر شخصیت د دغ تعلیم و خپلو شاګردانو ته خپلو مریدانو ته خپلو عقیدتمندانو ته چی شوي وایي ورئ ویل به لږ خوراک به کوئ له حرامو به پرهیز کوئ خوراک به هم لږ وي پرهیز به هم وي له حرامه ښه او لږ وینا به کوئ ډېر به هم لږ غږئ خوب به هم لږ کوئ الله تعالی به ډېر یادوئ ذکر به ډېر کوئ عبادت به ډېر کوئ دا اوس نو د رحمان بابا دا نظر چې ته وګورې دا ګډي کم خوراک کمې خبرې کم خوب د دنیا مینه مه کوه ډېر مه غږېږه دا ګډ شعرونه موجود نو د دې دا مطلب دی چې رحمان بابا له شکه وتلی صوفي شاعر دی ښه ځینې مثالونه یې واورئ کم خوراک سړی نږدې سي فرشتو ته کم خوراک سړی هر سړی چې بسیار خور سي بسیار خوار سي سړی چې لږ خوراک کوي فرشتو ته ورسېږي دی لوړه مرتبه لري نه ناجوړی نه پریشان وي نه پنډ وي نه ګډ وي نه په بدن کې دی ناجوړي وي ښه بسیار خور معنا چې ډېر خوراک کوي بسیار خوار تاسې ماله یو پنډ سړی جوړ راوښیاست تاسې ماله یو ګډور سړی سم راوښیاست ناجوړی که نه نو ډېر خوراک ناجوړي ده مه یې کوئ اوس ګورئ دا هغه اصطلاح ده چې پیروشان په خپلو مریدانو کې غوښته
نو زموږ لیکوال وایي او محقق دی سیف الرحمن مسعود هغه تحقیق کړی دی هغه وایي د رحمان بابا قبیله چې وه دا چې هر کله پېښور ته راغلی ده د پیروشان په اثراتو کې دا ټول راغلي دي نو په حالنامه کې خبرې راوړي دي وایي اورئ د خلیلو قبیلې ته ورغی او د خلیلو د قبیلې د یوه سردار په کور کې چې سانی یا ساتی نومېدی پنډ سو یا دیره سو هلته واستوی دی ملک سانی د قبیلې ډېر خلک د پیر دستګیر موریدان سول د چا د دغ پیر روشان د مومندو د قبیلې نه یو عالم سړی چې اسحاق نومېدی رحمان بابا په قوم څوک دی مومند ښه اوس دننه غوریا خیل دی دننه بله پښه ده وایي اورئ چې اسحاق نومېده د پیر دستګیر مورید سو او د خلافت منصب ته ورسېد بګسې خلیفه کلی شه او د خلیلو مومندو او دعوت زوی د قبیلو نه به هر ورځ یو دوه کسان د پیر دستګیر موریدان جوړېدل د پیر دستګیر که د سره د پیرۍ او حق نمایي غلغله د سړبن په ګرد ولایت کې خورس نو دا سړبن دی دا ګرد شه مومندو خلیلو د دغه اصل پلار څوک دی سړبن نومېږي دا یې ګرد کې یاد داود زیاني هم کې یاد خو شه نو دا پېښور چې ورسې دا قبیلې بیا ته درک درکړي دا بیا څوک دي سړبنیان دي نو دا په کتاب کې ذکر را روان دی د پیروشان د پیر دستګیر شه نو موریدان سول د مومنزیو ګګیاڼیو یوسفزیو تویو او ساپیو د قبیلو نه به هم خلک راتلل او د پیر دستګیر په لاس به نیوی کاوه یعنې شاګردان مې جوړېدل مریدان مې جوړېدل نو د ده قبیله ګڼه کې راغی که نه راغی هر ورځ را روان نو رحمان بابا په هغه اثرات کې ځینې شعرونه واوري ښه هم په دا یې د نغمې اثر پیدا سو چې په تشه ګېډه صبر د رباب وي هغه د کم خوراک خبره ده رباب د رباب ګډه خالي وي رباب داسې جوړ دی ای زموږ چغه کم دغه ده ګډه خالي ده نو رحمان بابا وایي چې ګډه د خالي و غږ به دې لوړ وي هم په دا یې د نغمې اثر پیدا سو چې په تشه ګېډه صبر د رباب وي ګېډه د رباب خالي وي څنګه خبر ده تاسو رباب لیدلی دي او ډنګ ډنګ سلی دي د دغه ګډه وګورئ دا ګډه خالي ښه دا ورډکه که بیا د اواز ختم څنګه چورتې پر والی ښه چغه که در واخلئ زموږ د چغې کې نس ګډ خالي وي ښه دا ورډکه که بیا چغه که اواز نه کوي نو رحمان بابا دغه کم خوراک فلسفه وګورئ په تصوف کې خوراک څوک کم کوي هغه به ډېر لوړ خلک وي کوم سړی چې کم خوراک کوي هغه به ناجوړ هم نه وي ژوند به هم ډېر غټ ډاکټرانو زه به هم خلاص له پریشانیو به هم خلاص نو دا دننه به صبر هم ډېر لري د بل مړی وکه خپله وه دی به خپل لیمیټ څخه نه وځي نیم پاس دی به خوري به الله که زیاته خپله وکه د بل دښته وایي زموږ غږ ډېر خلکو ته دي خپله نیمه خوري د بل به څوارلس خوري نو دا ته بسیار خور وایي دا به خوار وي زویه دا به دغه چم ښه د سکوت په تیغ چې ژبه بریده سي لا قلم غوندې په کال کې دویده سي سکوت خاموشي ته وایي پټه خوله وایي که د چا په ذهنونو کې یا په عمل کې پټه خوله پیدا سو خلک به ګډ چورتي باندې دا ولې نه غږېږي دا ډېر لوړ سي دا د پیروشان تعلیم و د په شعر کې ستا د حسن په صفت کې رمان ګم سو له ادبه ته دوی نه ښایسته یې زیاته کسه بس ادب مدب له ما ولاړئ ګرده ورژه غږم ستا د حسن صفت کوم بیا یو چاته وایي محبوب یې څوک دی ستا معنا څوک لیلا شي الله تعالی شي پیروشان شي موږ ته څه معلوم نو ستا آزاد شعر دی چې پر کومه خوا ده بوت ښه لږ خوب په اړه باندې څه وایي بیا د پیروشان په سبقونو کې راتلی چې په سترګو کې یې خار وي څه به خوب که چې په زړه یې غم د یار وي څه به خوب که ښه په سترګو کې د اغزی ولوي بیا به خوب درس او په زړه کې د یو محبوبه او لیلا یادېږي بیا به خوب درس اوس محبوبه او لیلا څوکه ده دا هر چا خپل محبوب وي وینې څوک په پیسو ډېر مین وي د چا یو توره لیلا وي پر هغه ډېر مین وي د چا یو ګاډۍ وي د چا یو ښه موبایل نن سبا دا ګرده ورځې دغه چورت بیا به څه خوب ورسي دا خو نه ویدېږي او د چا بیا الله تعالی سره مینه دنیا نه کوي هغه هم دغه محبوب دی نو په دې اړه باندې دا کار تلل غواړي دا سړی دیدار نه دی چا په پټو سترګو کړی چې مطلب د چا دیدار وي څه به خوب که ګورئ د تصوف لارې دي پکې چې د چا مطلب دا وي چې ما لیلا لیدلې وایي ښه نو د دغه مطلب چې دا بیا داسې د خوب نه ورځي نو دا ځکه عاشقان په باره کې کتابونه لیکلي دي چې دا به په شپو له ونې ګرځېدل خوب د سړي چې خوب نه وي 2 اویا ګنټې مېړه مه ویده وه هغه ذهن ته تاوان ورسېږي لیونی کېږي
غلط خبرې به شروع کړي چپ چپ به غږیږي نو لونیان څه نه لونی شي خو ګور د ورځ ګرځي نو رحمان بابا زه رحمان د یار بنده او خدمتګار یم چې بنده او خدمتګار وي څه به خوب اوس نه څنګه په د یار بنده او خدمتګار بندګان موږ ته چا وي خدمتګار موږ ته چا وي د الله تعالی شو هر کار شکو نو د یار بنده او خدمتګار بل ګای زیاته نشته چې بنده او خدمتګار وي څه به خوب دا تصوف ته ورسېده کیسه دا د الله تعالی د مینې خبره په خپله وکړه دا د هر چا خبره د محبوب څوک نشي بنده کېدای د مجازي ښه خالق خو هغه نه دی بندګان خو موږ د الله تعالی نو چې د الله تعالی بندګان دا سړی کلیرلی هغه خبره کوي ورځ دې تېرې په شمۍ کړه شپه له خوا به خدای به کله یادوي خانه خرابه چې په ګرد شپه ویده یو ګرد د ورځ خوراکونه کوي دا به بیا خدای څه وخت یادوي دا هم د خبرو زه راووتې شه لکه وتښتي وایشان له مردمانو هسې وتښتېدو خواب زما له سترګو ویشان چې دي له مردمانو تښتي دا ځنګلونه چې لوی بلا راورسېږي بیا دا کښني تاسو لیدلي څنګه تښتي نو دی وایي ما له سیاشکي راله زما له سترګو خوب لاړی زه ولاړم بیا خوبي راولوېده وایي دا د تصوف شعرونه دي دا هغه شعرونه دي چې په دې کې د دنیا مینه نشته پیسو خبره نشته د موبایل خبره نشته د لیلا خبره نشته د ښه جامې خبره نشته دا د تصوف شعرونه وایي ښه نو تصوف وایي چې دغه شي ته وایي چې خبره د الله تعالی کوه د هغه د تعلیماتو کوه د هغه د کائنات غږ کوه او دلته د دنیا یوه مینه مه کوه نصیحت وار چاته کوه ښه دیو او دد که پخوا درسي خو بهتر دی خدای دې بد سړی در نه ویلي پخوا دیو او دد توره بلا او زمری که دا په مخه درغو دغه ډېر ښه دي خدای د بد سړی په مخه نه در ویلي څنګه خبره ده بد سړي زه خل ویرېږي که نه ویرېږي لار ځینې چپوي دا را روان دي نو رحمان بابا هم دغه وایي د جاهل د همدمۍ نه به بهتر وي که د چا سره همدم وي اژدها و دا هغه مار ته وایي د جاهل تیاری خو هغه مار ښه دی چې در سره یي جاهل خو د هره ورځ یو کډي ته اچي نو ته خو مار ښه دی یو ځای به د وخوري بس کرار ښکاري داسې څنګه خبرې دي دا ګډ نصیحتونه دي دا د تصوف لار دي زه یو دم دا ستا له غمه بېغم نه یم بېغم ستا له ذکره فکره یو دم نه یم که غمخوار غواړې په غم او په اندو کې شیشه ډکه د شرابو اختیار کړه ښه شیشه چې د شرابو ډکه معنا لري چې ستا یو فکر او ټارګټ وي هغه به نو ته ساتې نو داسې نه زه ډاکټر جوړېږم سبق د ډاکټري نه وایم شراب زه به د شیشه ډکې بیا کار کېږي په دې پوهېږئ دلته دا شراب دا معنا ده چې ستا ټارګټ چې هر څه دی هغه به ته تیار ساتې چې ته پرې خوا سفر کوې آس به د زین ولاړ وي یعنې آس به دې درولی به چورتونه وایه زه نو روان راځم زه نو خو نه ځې نه پر آس په رژه ځه هر زیارت لره چې زه مراد مې ته هر زایر د بتخانې د حرم نه یم هر زیارت چې زم زه تا غواړم او پیر صاحب راورسېږي پلانی نیکه راورسېږي زما یو مراد هغه ته د هر حرم خانې زایر نه یم هر زیارت زه نه کوم چې زه هر شی غواړم پیسې به م غواړم نه دا د رحمان بابا شعرونه دي ستا د در په تورو خاورو باندې خوښم بې له تا خوښ په تماشه د ارم نه یم جنت لم نظم که ته نه وې هغه تماشې نه کوم هغه ښایسته ځای نه نه ځم په خاورو خوښ یم چې ته یې څوک شئ ته نو دا هسې خوښ یم ستا د در په خاکسارۍ کې لکه خوښ وي سرداران په سردارۍ کې رحمان بابا بل ځای وایي ستا در ما ته داسې خوند راکوي بس زه د دې خوښ یم خود به ماجت یو خانقاه او دا به شي خود به یو لیلا بیا پیدا کړي د هغې دروازه او کور به شي ما دلته ناست یو لیلا راښکاره موږ به پراره خواکه شو څه معلومه ده چې شي دا خو کشکې زه خاورې ایرې دا ستا د در وای چې قدم دې همیشه زما په سر وای هغه خاري نه دی چې هره ورځ په روانې کشکې زه هغه وای هره ورځ پر ما باندې دا ستا پښه لګېدی ټک نو دا شان دی رحمان باب چې دا ستا په تماشا یم خبر سوی نور خبر په تماشا د عالم نه یم چې په تا مین سوی یم دنیا بیا پاته ده دا ته وایي صادق عاشقي روښنایي مې په طلب کې سوه حاصله شپه ورځ لکه آفتاب په لار روان یم شپه ورځ لکه آفتاب رحمان بابا ساینسدان دی ساینس څه وایي لمر ګرځي که مځکه ګرځي اوس رحمان بابا وګورئ لمر نه پټېږي بس پر یو ځای ولاړ دی مځکه پوره ګرځي اوس ورته وګورئ روښنایي مې په طلب کې سوه حاصله بس رڼا په راکښې د لمر څه کار دی رڼا پکښې بل شی خو نه پکښې تیاره خو نه پکښې شپه او ورځ لکه آفتاب په لار روان
ګرده ورځ رڼا پراخه ده چیرې زه زما دغه یو مقصد دی د لمر کار رڼا کول رحمان بابا زما کار علم خورول رڼا کول خلق پوکول بس ما دا یو کار دغه آفتاب چې استعمال شو دغه استعاره وایي ما در ښوولې وه چې د لمر څه کار دی رڼا کوي نو که سړی د چا ښېګړې ته لګیا دی نو دوی وځان ته لمر ویلی شي وایي زه ما لمر یم زه دا خلکو لار سموم زه دا خلکو ته رڼا جوړوم زه دا خلکو ته په ژمي تاوده دغه ورکوم تاو ورکوم په ګرمي کې سړومه سوړ تاو ورکوم دغه ته وایي آفتاب دا استعاره علامت سو نوم یې وربدل صبوري او قراري دي په ما زوم شي که بېتامې یا صبر یا قرار وي هر ژوندون چې د یار په وصل ښایسته وي بېمینه که ژوندون وي څه په کار وي دا نو څه معنا لري زه رامان له هسې خلکو پناه غواړم هر چې لاپې کړي خلاف د مقامات مقامونه څه دي د تصوف غه و زه له دا خلکو زه پناه غواړم دا خو صفا د تصوف شی چې لاپې خو کوي خو صوفیان نه دي یو یې زه پر طریقت ولاړ یم بل یې زه پر شریعت ولاړ یم بل یې زه پر حقیقت ولاړ یم بل یې زه پر معرفت ولاړ یم دا کله ول ښه چې دننه شپه ورسره وکړې دی یو شی نه دی ختم خالق وکړي پښتانه وایي د خالي لوی شي ډېر لوی غږ وي چې سړی دننه خالي دی نارې دي ډېرې سړی دروند او ډک او عالم دی هغه نه غږېږي هغه نارې نه وي نو غلط دا دی چې رحمان بابا صوفي شاعر دی که نه دی تاسې وګورئ شعرونه کې ډېر شته ښه د مینې شاعر دی که نه دی شعرونه یې ډېر شته د انسانیت شاعر دی که نه دی شعرونه یې ډېر شته نو موږ به پرېکړه نه کوو هر سړی خپلې فیصلې ته خلاص دی په خپله فیصله وکړي یو ورځ بیا نورې پورته رو نور اړخونه در ښیم چې دوی په تصوف کې کومې خوا ته تللی دي که په نن ورځ باندې نه یې پوهېدلي له ما ځای پوښتنه وکړه